ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. د موږ تاسو د نن ورځې درس د خ حرف دی. وګورئ خ د ه غوندې لیکل کیږي خو په سر کې یو ټکی لري. خ هم د نورو تورو په شان په کلماتو کې درې غږه لري. خ خ خو لکه خ د خټکی په کلمه کې خ غږ کړي خټکی خ خټکی. دا د میز په سر خو ګورئ چې خټکی ټوټې کړی او غواړي د نجلۍ او د هلک غواړي چې ویې خوري. خ خټکی خ خټکی او د لاندې هم خټکی ایښی دی په پشقاب کې. خ خټکی خ د خټکي په کلمه کې د خ غږ کړي خ خټکی خ خټکی. او خ د خرس په کلمه کې د خ غږ کړي خ خرس خ خرس. خ د خرس په کلمه کې د خ غږ کړي. خرس خو دغه غټ حیوان دی. تاسو یې وینئ په دې تصویر کې غټ حیوان دی، وحشي حیوان دی، په ځنګله کې اوسي. خ خرس خ د خرس په کلمه کې د خ غږ کړي خرس خرس. او خ د خمره په کلمه کې د خو غږ کړي خ خمره خ خمره. دغه د تختې په سر چې دغه ښوونکي تصویر رسم کړی و خمره ده، د خټینه خمره، د خټو نه جوړه خمره ده. خ خمره او موږ ورته خمره وایو دی ته خ خمره. خ د خمره په کلمه کې د خو غږ کړي خمره خ خمره خ خمره. ګرانو ماشومانو د تاسو د نن ورځې درس همدومره و. تاسو د خ د حرف درس واورئ چې په کلماتو کې د خ خ خو غږ کړي. نور نو مو وخت پوره دی. الله مو مل شه. د خدای پامان.